ملګرو خیبر کې پښتون قومي جرګه پای ته ورسېده او د جرګې په افتتاحي پروګرام کې د جرګې د مشرانو د خوا نه حکومت او ریاست ته څه مطالبې وړاندې کړای شي، څه غوښتنې دې وکړای شوې. هغه غوښتنې څه دي هغه به تاسو سوشل میډیا باندې کتلي ومي. خیر دی لنډ ذکر به زه تاسو ته وکړم، خو د هغې نه مخکې په ویډیو کې د دې جایزه اخلو چې جرګه کامیابه شوه او که ناکامه شوه. نو ګورئ د جرګې د کامیابۍ د ناکامۍ چې موږ جایزه اخلو، نو د هغې نه مخکې به موږ د جرګې نه مخکې چې دا یو هفته څنګه تېره شوه، نو اول به د هغې جایزه اخلو. نو په هغې کې د صوبایي حکومت د خوا نه د صوبایي پولیس چې کوم دی چې پولیس صوبایي سبجیکټ دی که نه، نو دوه درې پېرې ته د جرګې په میدان باندې حمله کړې وه. په لومړۍ حمله کې خو صرف هنسو ګیس شیلنګ کړه او خلک یې منتشر کړل او هغه ځای کې چې کوم دی هغه کیمپ یې روان کړ. په دویمه حمله کې بیا کسان پکې مړه شوي وو او د دغې کسانو د مړینو نه یو ورځ مخکې د وفاقي حکومت د خوا نه د پښتون تاپوس موومېنټ چې کوم پي ټي ایم تنظیم دی، نو په هغې باندې پابندي ولګولی شوه. نو اوس دغه ځای کې بیا دغه صوبایي حکومت او وفاقي حکومت چې یو بل ته هر وخت ښکر په ښکري، خو د پښتون تاپوس موومېنټ او د جرګې په اړه باندې دوی بالکل په یو سیم پیج باندې وو که نه. بیا چې کله دغه پابندي ولګولی شوه، نو صرف پابندي ونه لګولی شوه بلکې د وفاقي وزیر داخله د خوا نه دغه اعلان وکړی شو چې که د پښتون قومي جرګې ته څوک تړل، نو د هغې خلکو به پاسپورټ او شناختي کارډ بلاک کوو. نو دا ایکسټریم خبرې وې ټولې که نه، چې د دې نه موږ ته دا ښکارېدل چې یو تنظیم چې هغې باندې اوس پابندي لګولې شوې ده، نو هغې به څنګه جرګه کوي. او ایټ د لاست مومنټ د وفاقي حکومت د خوا نه هغه عقل هغه ګام یې پورته کړ. ټول سیاسي مشران چې دي دوی ته جمع شول، وزیر اعلی په قیادت کې دغه فیصله وشوه چې صوبایي حکومت په انبوړي جرګې له به اجازت ورکړو. او اوس دا جرګه منعقد شوه او چې څنګه هغې غوښتل هماغه شان منعقد شوه، په خپل ځای منعقد شوه، په خپل وخت منعقد شوه. نه دا ځان له د جرګې یوه غټه کامیابي ده. دویمه غټه کامیابي دا ده چې دا تقریبا 100 کاله پس چې کله خدایي خدمتګار تحریک باچا خان پیل کړی و، او هغه بیا په پښتنو کې اتفاق اتحاد پیدا کړی و. نو که 100 کاله نه کېږي، د 100 نه بې لږ کم کېږي، خو دومره وخت پس او څه د هر قسمه اختلافاتو نه بالاتر پښتانه راجمع شو په یو ځای کې، د یو مشر په قیادت کې، د منظور پښتین په قیادت کې، او کېناستل په هغه ډېرو خبرو باندې چې په کومو خبرو باندې مخکې نه د دوی په منځ کې اتفاق پکار و، اتفاق اتحاد به راشي. د جرګې دغه هم غټه کامیابي ده چې پښتنو ته یې په سکرین باندې چې په تېر 100 کاله کې د دوی په وطن کې څه شوي دي، کوم زیانونه تاوانونه دې قام ته رسېدلي دي، هغه یې ورته وښوده. د جرګې دا هم کامیابي ده چې یو تحقیق یې کړی دی، رپورټ یې جوړ کړی دی پښتونخوا کې چې کوم قدرتي وسایل دي، قیمتي وسایل دي، نو د دغې ذخایرو او د وسایلو د پیداوار هغه اندازې پکې لګېدلي دي او پښتانه یې خبر کړي دي. په جرګه کې دومره په ګڼ شمېر کې د ولس د ګډون چې دی دا ځان له یو کامیابي ده، چې لکه مطلب د خبرې دا دی چې پښتون قام، ولس، مشران، ځوانان او زنانه دوی ټول اوس په خپل چې قامي کومې مسلې دي د دې مسلو حل کول غواړي. دغه پښتانه اوس په خپل وطن کې نور امن غواړي، ترقي غواړي، خوشحالي غواړي. ملګرو په جرګه کې ګډون کوونکي خلک چې کومونه په هغې کې لس کم 100% دا ځوانان زموږ مستقبل دی، ځوانان د یو قام مټې وي. نو اوس چې کله دا ځوانان را بیدار شي د خپلو مسلو د حل کولو لپاره، د خپل حق د غوښتلو لپاره، نو بیا د دغې قام بده ورځ ختمیږي او ښه ورځ شروع کېږي. بله ورپسې دا خبره چې په جرګه کې د هرې سیاسي پارټۍ د طرف نه د هغوی لیډرس چې کوم مشران چې کومونه هغوی ګډون کړی دی، خو اوس دې سره چې کوم دی نه څه ملګري په دې باندې دا نیوکې کوي چې دا خو سیاسیان دي او دا سیاستوال سیاستمدار چې دي چې چېرته هم ځي نه دا د سیاسي ګټو او فایدو لپاره ځي. نو دلته کې هم د هغې خپل پولیټیکل سکورینګ لپاره راغلي دي، نور دا سینسیر نه دي. اوس دوی سینسیر دي که سینسیر نه دي دا خو به الله ته پته وي، چې راغلي دي دا هم یو غټه خبره ده. دویمه په دې کې دا یوه خبره ده چې دوی دلته کې پولیټیکل سکورینګ لپاره راغلي دي، نو مطلب دا دی چې دوی خو خپل ووټرز متاثره کول غواړي که نه. نو دا خو بیا ځان له یو بله خوشبختي ده چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دوی هم پوه شو چې اوس په پښتانه هغه چا سره یي او هغه چا له به ووټ ورکوي چې څوک د دوی د قام او د خاورې د وطن او د مسلو خبره کوي. پاتې خبره چې کومه ده اخري خبره چې ده نه خو دا ده چې د جرګې د کامیابۍ پته خو به چې په جرګه کې کومې غوښتنې شوي دي، اوس دغه غوښتنې پوره کېږي که نه پوره کېږي، نه په هغې باندې کېږي، نه خو به اوس ټایم اخلي، هغې ته خو به مونږ انتظار کوو، خو بیا هم دنیا په امید قیمه ده، مونږ به امید ساتو چې دا به کېږي. بله غټه خبره دا ده که نه په دې باندې ځان پوه کوي چې کله هم کامیابۍ او ترقۍ طرف ته سفر شروع کېږي د یو قام او د یو ملک، نو د لومړي قدم نه شروع کېږي، او چې دا لومړی قدم دی نو دا په خپله ځان له یوه غټه کامیابي ده. اوس دغه غوښتنې څه دي چې د جرګې د مشرانو له طرف نه شوي دي، نو په هغې کې لومړی او تر ټولو نه غټه مهمه او خلک به چې وایي چې دا ګرانه ده که نه، هغه دا ده چې 2 میاشتې کې دننه دي د ټولې پښتونخوا نه د پاکستان پوځیان او ورسره طالبان وځي. نو که چېرې دوی نه وځي نو بیا به 2 میاشتې پس جرګه بیا یو پېرې ته منعقد کېږي او هغوی به فیصله کوي چې اوس څه وکړو. دویمه چې د پښتون په ځمکه باندې کوم وسایل دي د دې جامع رپورټ جوړول او مرتب کول. درېیمه چې په پښتونخوا کې کوم قدرتي وسایل پیدا کېږي او د هغې نه بیا څه جوړېږي لکه بجلي، ګیس او تیل، نو په دې باندې د پښتونخوا د لومړي حق ومنلی شي. پښتونخوا ته د بجلي د 5 روپو یونټ نه سیوا ګرانه ورنه کړی شي
قبایلو ته دې مفته بجلي ورکړي. د پښتنو د قبیلو په منځ کې چې کوم مسلې دي، هغه به د جرګې چې یو کمیټي جوړه کړې ده، د هغې کمیټي به کوشش کوي چې دغه مسلې حل کړي. په ډیورنډ باندې چې کوم افغانستان طرف ته او د پاکستان منځ کې کراسینګ پوینټس دي، ټول کراسینګ پوینټس دي د پخوا په شان پرانیستي شي چې تجارت پرې وشي. که د ملک په یوه صوبه کې هم د پښتنو خلاف ریشل ډسکریمینیشن داسې واقعه راغله چې امتیاز پکې وشو، پښتنو سره پکې فرق وشو، نو د هغې خلاف په جرګه اواز اوچتوي. د دې جرګې نه پس سکیورټي ادارو، ریاستي ادارو یو هم پښتون اوچت کړو په دې وجه باندې چې هغه په جرګه کې ګډون کړی دی، نو جرګه به د دې خلاف رد عمل ورکوي. او په اخر کې د پښتونخوا د وزیر اعلی ګنډپور نه دا مطالبه وکړی شوه چې په قومي اسمبلی کې داسې یو بل پاس کړی شي چې زموږ کومې مطالبې دي چې دغه به ومنل شي. وروڼو امید لرو چې د منظور پښتین او د پي ټي ایم دغه هڅې او دغه ستړي چې دي دا به رنګ راړي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.